نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن موږ په دې درس کې تاسو ته مصارف د زکات وایو. مصارف د زکات مطلب دا دی چې تاسو چا ته زکات ورکولی شئ. او دویم نمبر د دې مسلې وضاحت کوي. اکثر خلک پوښتنه کوي چې یو کس خپل ورور ته یا خپل خور ته یا خپل ترور ته زکات ورکولی شي او که نشي. نو د دې وضاحت په انشاءالله په دې درس کې کیږي. د ټول نه اولم دا چې الله جل شانه مصارف د زکات خپله په سورة التوبه آیت نمبر 8 کې ذکر کړي دي. نو موږ به اول د هغې تلاوت وکړو، د هغې ترجمه به وکړو، تاسو ته به پته او تفسیر به وکړو، تاسو ته به پته ولګېږي چې چا ته زکات ورکول صحیح دي او چا ته زکات ورکول صحیح دي. او دویم به ورسره موږ د دغه یو مسلې وضاحت به ورسره انشاءالله وکړو. نو آیت مبارک د سورة التوبه آیت نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ترجمه: انما الصدقات یقینا زکاتنا ورکیدیشی للفقراء محتاجو تا، والمساکین غریبانانو تا، والعاملین علیها او کارکونکو تا چې مقرر وي په زکات راټولولو باندې، والمؤلفة قلوبهم او هغه څوک چې خوشحالولی شي زړونه د هغوی، وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې، والغارمین او قرضدارو ته، وفي سبیل الله او په لار د الله جل شانه کې، وابن السبیل او مسافرو ته، فریضة من الله فرض کړی شوی دی د طرفه د الله جل شانه نه، والله علیم حکیم او الله جل شانه پوهه دی حکمتونو والا دی. په دې آیت مبارک کې اته مصارف د زکات ذکر شول. مصارف د زکات مطلب چې چا ته زکات ورکیدی شي. نو الله جل شانه اته قسمه خلک او فرمایي. ړومبی فقرا، دویم مسکینان. یو فقیر دی یو مسکین دی. دا چې کله دواړه یو ځای ذکر شي نو دې په منځ کې فرق بیانېږي، فرق کیدی شي. ورنه په عام اصطلاح کې فقیر او مسکین خلک یو ته وایي. خو دې ځای کې د فقیر نه مراد هغه دی چې د هغه د ګزران دپاره د ګزارې دپاره څه ناڅه خو وي، ښولو چې څه ناڅه وي خو صاحب نصاب نه وي، دې ته فقیر وایي. او مسکین هغه دی چې هغه هیڅ هم نه لري، چې هغه څه نه لري نو هغه څه ته مسکین وي. یعنی د کنګال بینک منیجر چې وي مطلب هیڅ هم ورسره نه وي نو دې ته څه ویلی شي؟ مسکین ویلی شي. او کله د مسکین تعریف د فقیر چې اوس موږ کو د حساب کېږي او د فقیر تعریف د مسکین تعریف پیش، یعنی خلک وي دا د ازدادو نه د یو بل په ځای باندې څه کېږي؟ استعمالېږي. خو چې کله یو ځای ذکر شي فرق یې دا دی، فقیر هغه دی چې د هغه څه ناڅه مال شته خو صاحب نصاب نه دی، او مسکین هغه دی چې بیخي ورسره څه نشته، چې بیخي ګزارې نه کېږي. نو فقیرانو ته هم ورکولی شي چې څه ناڅه ګزارې کېږي خو صاحب نصاب نه، مسکینانو ته هم چې بیخي هېڅ هم ورسره نه هغې ته هم ورکولی شي. او دریم نمبر الله جل شانه فرمایل والعاملین علیها، عمل کوونکي په دې چې هغې مقرر شوي د زکات راټولولو دپاره. حکومت وقت د طرف نه به چې کوم خلک پسې مقرر شوي هغې به د خلکو نه زکات راټولولو. نو دا چې کوم خلک مقرر شوي دي زکات راټولولو دپاره دې ته هم څه کولی شئ؟
دې ته هم ورکولی شي. خو دا به حکومت وقت د خپل طرف نه ورکول چې څوم د هغې د عمل مطابق عمل مطابق پې د زکات د پیسو نه به هغې ته ورکېدی شي. خو اوس چونکې دا شیز نشته. ټیک شولو جي. والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم د دې ډېر قسمونه دي. یو هغه خلک چې هغې خپل اسلام ښکاره کړی و، ټیک شولو جي، خو یقین کې داسې کمزوري غونته کې وه، نو هغې ته به یې ورکولو دا زکات چې د دوی دا زړونه څه شي. پخوا خو به ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس په مقرر کړو، هغه به زکات راټول کړو، نو ښکلي پیغمبر به د زکات د پیسو نه دغه چې کومو خلکو ایمان ښکاره کړی و، یقین یې کمزور هغې ته به یې ورکړو. دویم قسم مؤلفة قلوبهم، هغه خلک هم دي چې هغې خو و کافره و څه کافره، خو د هغې د ایمان څه کېدی شو، امید کېدی شو، نو ښکلي پیغمبر به هغې ته هم ورکړلو. خو دا قسم هم چې کوم دی اوس نشته دی. په دې خبرو رسېدي. دا دوه قسمونه ته ساقط شول. او بل وایي وفي الرقاب، او په ازادولو د سټونو کې، یعنی یو کس چې کوم دی غلام دی، هغه خپل آقا سره عقد کتابت کړی دی، ورته ویلي دي یا ورته آقا ویلي دي چې ته ماته 1,00,000 روپۍ راکړې نو ته به آزاد شي. نو داسې مکاتب ته، داسې قسم غلام ته چې کوم دی څوک څه کولی شي، زکات پیسې ورکولی شي د دې لپاره چې دی څوک چې دی آزاد شي. اسلام کې د غلامان خوښ نه دي چې یو کس دی غلام پاتې شي. اسلام دا وایي چې تاسو د غلامۍ د زندګۍ نه څه شي وځئ. خو وفي الرقاب، اوس هغه غلامان چې کوم د هغه زماني، اوس هغه غلامان هم نشته. نو دا درېیم قسم هم څه شول، ساقط شولو. دا درې قسم پکې اوس نشته. که راغلل بالفعل که چا ورکړي ته هم ورکولی شي، خو فی الحال شته دی نه. او والغارمین، غارمین دا قرضدار، مراد د دې نه هغه کسان دي چې هغې د نیکۍ په یو کار کې، یا د عامو مسلمانانو د فایدې د خاطره، یا د دوه ډلو د صلح د هغې په منځ کې د صلح د خاطره په ځان باندې تاوان منلي وي. هغې وي مالداره، خو هغې د عامو مسلمانانو د فایدې دپاره یا د دوه ډلو د صلح دپاره په ځان تاوان منلي وي، او هغه تاوان چې کوم دی د دوی د مال نه زیات وي. نو دی خو دا کس مالداره، خو چونکې ده د یو کار خیر کړی دی، ټیک شولو، او په دې صورت کې چې کوم دی ده سره پیسې پوره نه دي، نو د زکات پیسې دې کس ته ورکولی شي. نن سبا دې طرف ته توجه نشته. پوه شو چې دوه ډلو صلح په منځ کې چا په ځان باندې تاوان منلی دی، او هغه سره مالداره دی، خو د هغه تاوان دومره دی چې د هغه د مالدارۍ نه د هغه د مال نه زیات دی. نو داسې کس ته زکات ورکول شي دپاره دی چې دې پیسو کې دغه صلح وغیره پې برابره کړي. بهرحال والغارمین، غارمین نه دا مراد دی. وفي سبیل الله، او په لار د الله کې، په لار د الله کې چې څوک وي، په لار د الله کې تیشو لار د الله جهاد هم ده. مجاهدین په جهاد کې دي، نو دا پیسې یې ته ورکولی شي. ټیک شو جي. طالب علم دا په لار د الله کې دی، ټیک شو، طالب علم ته زکات ورکولی شي. یو کس چې کوم دی هغه په تبلیغ کې دی، تبلیغان الحمدلله چا نه خو څه اخلي نه، خو که تا ته پته لګي د ستا د کلي یو کس غواړي چې هغه تبلیغ کې لاړ شي، په دې خبرو رسېږي، پیسې ورته ورکړه، که نور یې نشي ورکولی د زکات نه ورته ورکړه، زکات نه ورته ورکړه. پیش هغه به لاړ چې ستا به زکات ادا شي، هغه د لار په لار د الله کې، یا دلته کې بالفرض یو کس راغلل او په تبلیغ کې راغلی دی، یا په طلب د علم کې راغلی دی، مدرسې ته راغلی دی، په دې خبره باندې پوه شوې، یا چې کوم دی نور د دین د خدمت کې راوتي دی، هغه محتاج دی، هغه ته زکات ورکړه. پوه شو، الله پاک به تا ته اجر درکړي. زکات به دې مدا شي، هغه به پې دغه کار هم د دینو کې. او وابن السبیل، مسافر. وابن السبیل نه څوک مراد دی؟ مسافر. یو کس دی مسافر دی، د هغه په خپل کور وطن کې چې کوم دی ډېر مال حال دی، خو په دغه وخت کې د سره هېڅ هم نشته، هېڅ درک یې نه لګي. ټیک شو، هغه تا ته وایي چې ما سره تعاون وکړه، نو وکړه ورسره تعاون، او که نور ورسره نه شي کولی نو څه وکړه؟ پوه شو، د زکات د پیسو نه هغه ته هم ورکولی شي. کوم یو کس مسافر دی، پوه شوې، کوم یو کس مسافر دی او هغه محتاج دی، هغه ته زکات، اگر چې هغه په خپل کلي وطن باندې مالداره دی، د ډېر جیداد خاوند دی، د ډېر مال حال خاوند دی، خو هغه ته هم څه کولی شي؟ زکات ورته ورکولی شي. په دې خبرو رسېږي، ځکه چې په دې وخت کې دی محتاج دی.
نو د ده حاجت پوره کولو تی صرف زکات ادا کیږي. او الله جل شانو فرمایي فریضة من الله، دا فرض کړی شوي دي د طرفه د الله نه. دا 8 قسمه مصارف چې تاسو وکتل دا د الله د طرف نه مقرر کړي شوي دي. والله علیم حکیم، الله ډېر پوهه دی او د حکمتونو خاوند دی. ټیک شو، په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو یو لفظ پکې موږ د فقرا وویلې. یاد ساتئ فقیر که هغه ستا رور وي، ستا خور وي، ستا ترور وي، غریبانان وي. ټیک شوله جي؟ که خپلوان وي او که پردي، که خپل وي او که پردي، خو چې غریبانان وي هغې ته زکات ورکولی شي. خو هغه رور او هغه خور چې هغې کفالت ستا په ذمه باندې نه، بعضې رور خور دا حسابي چې د هغې کفالت سي ستا په ذمه باندې. اوس بالفرض قاري صاحب تاسو یې، ټیک شوله جي؟ تاسو مالدار یې او ستا سره چې کوم دي کشران 2 وروڼه دي درسره او 2 درسره خویان دي. شریعت د دې خوراک سکاک د تربیت ذمه په چا ایښولې ده؟ پر رور باندې. نو داسې رور خور چې هغه ستا په کور باندې وي، یا داسې ترور چې هغه ستا په کور باندې وي. پوهېږې؟ یو ترور دی واده شوی نه ده، هغه ستا په کور کې اوسېږي، نه یې د زکات ورکولی شي؟ هېڅ هم نشي ورکولی. ولې؟ شریعت د هغې کفالت د هغې خرچه په تا باندې څه کړې ده؟ مقرر کړې ده. نو لہذا یو کس چې کوم دی هغه داسې رور، داسې خور، داسې ترور چې هغه ستا په کور کې اوسېږي، نو هغې ته نشي ورکولی. ولې؟ که تا هغې ته ورکړله نو ګویا چې دا تا خپل ځان ته ورکړه. پوه شو؟ نو هغې ته ځکه نشي. هغه رور، هغه خور، هغه ترور چې هغه غریبانان دي او هغې د هغې کټوی، د هغې مړې ژوندې، د هغې هر یو څیز د تا نه څه دی؟ جدا دی. په دې خبره باندې پوه شوې؟ نو داسې رور خور ترور ته ورکولو دې کې ډېر ثواب دی. چې رور خور د غریبانان وي، ترور د غریبان، خپلوان د غریبانان وي، د هغې در باندې زیات حق دی. حدیث مبارک کې دې طرف ته هم ترغیب راغلی دی چې کوم کسان غریبانان دي او ستا خپلوان دي، اول هغې ته ورکه. یو د زکات ثواب به دې کېږي، دویم صله رحمي، خپلولي پالل. بعضې نن سبا خلک خپلولي کټ کوي، خو چې ته زکات وله ورکې نو هغې سره به ستا دا تعلقات به د نور هم ښکلي شي. نو لہذا داسې رور خور ترور چې ستا په کور اوسېږي ته زکات نشي ورکولی. که رور خور ترور هغې ودونه شوي وي، هغې جدا شوي وي، هغې ځان له اوسېږي، ټیک شوله جي؟ نو هغې ته بیا ته زکات وغیره ورکولی شي او په دې کې ډبل ثواب دی. دې نه بعد به انشاءالله موږ بل درس کې د نورو مسلو وضاحت کوو. خلک نن سبا یو ډېر زیات پوښتنې کوي چې یاره یو کس باندې زما قرض پیسې دي، هغې ته زه او ما باندې زکات واجب دی، نو دا پیسې ورته زه زکات کې واجبولی حسابولی شم یا نشم حسابولی؟ اوس وخت کم دی، د مونځ ټیم دی. انشاءالله بل درس کې به د دې مسلې وضاحت درته وکړم. صحیح شوه؟ واخر دعوانا